د ژمي له راتګ سره سم د کوټ ښار پر سرکي سړک باندې د وچې میوې د شنو په کاروباري مرکز کې د دې سړې غرمې په شان باندې کاروباري چارې هم په ټپه ولاړې دي. ناست سوداګر د ګراکانو لپاره سترګې په لاره دي، خو لرې لا هم اخیستونکي نه لیدل کېږي. 20 کلن عبدالله له تیرو 3 کلو څخه د شنو د پلورلو کار کوي. ویې تر دې له مخې پلار دغه کاروبار کوي. دوی هر کال له افغانستان څخه شنې دلته د کوټې منډۍ ته راوړي. عبدالله وایي چې د وچکالۍ له سببه څخه د شنو پیداوار کم سوی دی چې بیې زیاته سوي دي، او دغه ډول چې یخ واوره او باران نه وي بیا خلک شنې هم نه اخلي. دا شنه د باران شي، دا چې باران وسي دا بیا خرڅیږي، دا چې باران نه وسي بیا نه خرڅیږي لږ خرڅیږي. بیا باران د سوالته په غرو کې نه دي سوي، په افغانستان کې لږ سوي دي. 4 قسمونه دي، څوبځکۍ، چالو، دا غټ شنه بیا نو خلک وایي دا د فیض آباد شنه دي، دا د کوهستان، دا فرارو دي، بیا خلک ګمان پرېږدي. پټ ریاست ولا بیا در مستنګ پرې دا خلک یې ډېر استعمالوي، او ډېر خلک سر دا چې سیرایس دغه ته وړي، لاهور کراچي ته وړي، هلته هم خلک لږ خوري، پښتانه هلته دي، هلته یې خوري. محمد عثمان هم له ډېرې مودې څخه د شنو کاروبار کوي. وایي چې د موجوده ګرانۍ له سببه څخه خلکو د اخیستلو توان له لاسه ورکړی دی. د ده په خبره چې زیات شمېر خلک تکل کوي چې د ژوند بنیادي اړتیاوې اوړه، بره او ګوړه پوره کړي. دا شنې چې دي سږکال چې دي ګراک یې نشته، پر ځای پرتې دي، مالونه ګران دي، په دغه ځای ته پراته دي، هېڅ څوک نشته، نه ګراک شته نه شی شته. د مالونه چې دي سږکال ډېر ګران دي، هر شی ګران دی. خلک یې وړاندې چې رړۍ والا راشي، پخوا بیا پارسل وړئ، سږکال 15 کیلو وشي، هغه چې راشي دی خرڅېږي، هم ماته نه خرڅېږي. 2000 په پور موږ ته یوسي، هغه به د پیسې نشي جوړولی. مارکېټ تور ولاړ، نه ګراک شته نه شی شته. اوس موږ اریان یې څه په وکړو، په دغه اریان یې اوس خلکو پورونو راباندې 6 لکه روپۍ پاته دي. اوس موږ هغو ته اریان یې خپل مالونه مې یوسي، هغو ته هغه خورانو ته احتیاج چې مال ورکړې سبا بېرته تړلی وی نه کوو. شنې د ځوانانو سره سره د پاخه عمر خلک او دغه ډول په ژمي کې ښځې هم ډېرې کاروي، خو هغه خلک یې ډېر ښه خوړلی سي چې غاښونه یې روغ وي. زما نوم چې دی نقیب الله دی، او شنې ډېر خوښوو. شنې ډېر ښه شی دی، موږ په ژمي کې خورو، په ژمي کې ډېر ښه خوړل کېږي، او تېر کال چې وې ارزانه وې، دا کال چې ډېر ګران دي. دغه وچه میوه دلته په بلوچستان کې د ژمي پر مهال په هر ښار کې په ریړیو او په دوکانونو کې لیدل کېږي. دا د بلوچستان په ژوب، کلا سیف الله، توبه کاکړۍ، نوشکي، کلات او د نورو یو شمېر سیمو په غرونو کې دا فصل کېږي چې ښه کال یې یو چټانګ تر 500 روپۍ پورې پلورل کېږي. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.